د ملا په سر کې میم ده، مفتي په سر کې میم ده، مولوي په سر کې میم ده، مسجد په سر کې میم ده، محراب دی له میم نه ده، منبر دی له میم نه ده، مدرسه دی له میم نه ده، مجاهد دی له میم نه ده، مرکز دی له میم نه ده، مرشد دی له میم نه ده، مرید دی له میم نه ده، مور دی له میم نه ده، مؤمن دی له میم نه ده، مسلمان دی له میم نه ده، مساله دی له میم نه ده. میم ډېر مبارک ده، نو مبارک هم له میم نه ده. او چې میم دې په سر کې نه وي نو مسلمان هم نه یې، ځکه مسلمان هم له میم نه ده، مستقیم هم له میم نه ده، مینه هم له میم نه ده، محبت هم له میم نه ده. مازدیګر ښه وخت دی، ځکه مازدیګر هم له میم نه ده، ملګری دې هم له میم نه دی. الله جل جلاله ډېر مهربانه دی، ځکه مهربان هم له میم نه ده. مغفرت تر ټولو لوی نعمت دی، ځکه مغفرت هم له میم نه ده. او په آخر کې به دومره درته ووایم چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نوم هم له میم نه ده. نو انسانه پام کوه چې ملا پسې څه ونه وایې، ځکه چې ملا د همدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقي وارث دی. ستاسو تر غوږونو د الله جل جلاله حقیقت او د دین ترجماني کوي. نو چې کله دې له میم سره محبت پیدا شو نو مزې کوه، ځکه مزه هم له میم نه ده. او مکمل انسان به شې، ځکه